سورة البقره دا مدنی صورت دی په ترتیب د قرآن کریم کې دویم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دا 88 نمبر دی د سوره المطففین نپس نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او بے حد مهربان دی. الف لام میم. حروف مقطعات دی یعنی د یو بل نه کټ کړی شوي دي، نو الف جدا حرف دی، لام جدا حرف دی، میم جدا حرف دی. د دې معنا د حروفو چونکې نه په یو ژبه کې هم د حرف څه معنا نه وي، د حروفو نه چې کله لفظ جوړ شي په یو خاص ترتیب نو بیا د هغې لفظ معنی دا چونکې جدا جدا حروف دي نو معنی نشته دی. مراد یې څه دی؟ نو په مراد باندې مونږ نه پوهېږو، الله ته معلوم دی. او دی دلته بیا راوړي ولې دي چې مراد یې مونږ ته نه دی معلوم؟ دا یو چیلنج و چې عرب هم دغسې حروف یو بل سره یو ځای کړه، معنا به یې وویله. الله تبارک وتعالی د چیلنج په طور حروف مقطعات په بعضې صورتونو کې راولېږل چې که تاسو مطلب بیانولی شئ د دې بیان کوي. نو چا بیان نه کړه شو، د دې وجې نه عربو په دې باندې سوال نه وکړه چې دا حروف ولې راغلي دي. نو د دې چې کوم ځای حروف مقطعات راځي موږ به وایو الله عالم دی په مراد د دې حروفو. ذالک الکتاب، دا هغه کتاب دی لا ریبه چې نشته دی څه شک فیه په دې کې، هدن دا هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو یعنی د رجوع کوونکو انابت کوونکو. دا متقیان څوک دي؟ الذین دا هغه کسان دي یؤمنون چې دیو ایمان راوړي بالغیب په نالیدلو څیزونو، ویقیمون الصلاة او منځ قایموي، ومما او د هغه څه نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دیو ته ینفقون خرج کوي. والذین او دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دیو ایمان راوړي بما په هغه کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته، وما او په هغه کتابونو انزل چې نازل کړی شوي دي من قبلک ستا نه مخکې، وبالآخرت او په آخرت باندې یعنی په ورځ وروستۍ باندې هم یوقنون دیو یقین کوي. دا صفتونه چې څوک ولري نو اولئک دغه کسان موصوف په دې صفتونو علی هدن په هدایت دي من ربهم د خپل رب د طرف نه، یعنی دیو قایم دي په هدایت. و اولئک هم دغه کسان هم المفلحون هم دقه کامیاب دي. ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی چې کافران شوي دي، سواء علیهم برابر ده د دیو دپاره په دیو باندې یعنی د دیو دپاره، انذرتهم کته یری دیو ام لم تنذرهم یا کته نه یری دیو، یعنی ستا یرول دیو لره او ستا نه یرول دیو لره برابر دي د دیو دپاره. لا یؤمنون ایمان نه راوړي دیو. ختم الله مهر لګولی دی الله علی قلوبهم په زړونو د دیو باندې، وعلى سمعهم او د دیو په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوه او د دیو په سترګو باندې پردي دي، ولهم او شته د دیو دپاره عذاب عظیم عذاب لوی.